دغه مو چې دی کرنګ مو جوړ کړی دی، ام بي مو جوړ کړی دی، مندوبي مو جوړ کړی. سلامونه، جوړ بخیر. د ګنجنا افغانستان یا د تور الماس په نوم درې ورځنی نندارتون چې د خوست د فوټبال په ملي لوبغالي کې دایر او جوړ شوی و، په دې نندارتون کې خلکو بیلابیل هنري، کلتوري او فرهنګي ادبي اثار نندارې ته ایښي دي. موږ هم هڅه کړې ده چې ستاسو لپاره پکې خپرونه را جوړه کړو. هغه چا چې پنځونې کړي دي، هغه چا چې نوښتونه کړي دي، او یا هم دا چې بیلابیل کاروباریان دي چې هغوی غواړي خپل دا څه نندارې ته وښایي او په دې نندارتون کې ایښي دي د نندارې لپاره. د هغې سره به هم خبرې اترې کوو. دې ترڅنګ د مسؤلینو سره به هم وغږیږو چې د دې نندارتون هدف څه دی. په دې هیله چې خپرونه تر پایه راسره تعقیب کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مصطفی منګل دی، د خوست میخانیکي انسټیټیوټ د برڅنګ محصل یم. دلته موږ په خوست کې د ګنجنا په نوم نندارتون لرو چې دلته د موږ ځینې وسایل، هغه سامانالات چې موږ دلته جوړ کړي دي او نندارې ته مو وړاندې کړي دي. هغه د ساختمان برخه هم لرو، د برق بخش هم لرو. لکه دا د موږ ساختمان برخه کور دی، څنګ کې مو د خوست میخانیکي انسټیټیوټ نقشه ده، هلته مو لیفټ دی. ډرون هم لرو، ډرون مو جوړه کړې. ویلډینګ ماشین دی چې د اوبو د مالګې محلولونه کوي. ستاسو تر شا چې کوم ټرانسفارمر یې کې دی، ریکټیفایر هم دی. دا سامانونه موږ جوړ کړي دي چې دلته هم نندارې ته راوړي دي. ول د نندارتونه موږ ډېر خوشحاله یو چې دلته موږ ډېر سامانالات، هغه سامانالات چې خلکو ته موږ ښودلی، ډېرې ورځې به موږ ننولې. خو موږ په یو دوه ورځو کې دومره خلکو ته دا نندارې ته وړاندې کړل چې د شمار څخه وتلي دي. نو د نندارتون جوړونکو څخه مو زیاته زیاته مننه کوو. داسې نندارتونونه د خوست کې نور هم ډېر شي چې د موږ ټول وسایل خلکو وویني. یوازې موږ نه، د نور ډېر نوښتګر محصلین او خلک هم شته دلته. د ګنجنا نندارتون د ارزښت په اړه به دومره وایم چې په خوست کې او په افغانستان کې د خپلو تولیداتو لپاره که نه ډېر ښه چانس دی چې خلک وویني. که تاسو لیدلي وي دلته ډلې ډلې شاګردان راتلل، عام خلک راتلل، د خپل وطن تولیدات ویني. یو ډول انګیزه، یو ډول احساس په سړي کې پیدا کېږي او سړی خوشحالېږي. باور وکړه زه دلته څومره ګرځېدم، د سړي سترګې یخ شي د خپل وطن په تولیداتو. نو ډېره مهمه ده په مارکیټینګ کې او د خپلو تجارانو لپاره چې د خپل وطن تولید وویني او د نږدې نه وویني. موږ چې بهر نه سره وړو هغه نه وینو چې څنګه پرس کېږي، څنګه جوړېږي. دلته په افغانستان کې چې څه جوړېږي موږ له نږدې نه لیدنه کولی شو. دغه ګنجنا ملي د نندارتون چې دی ډېر مؤثر تمامېږي. الرحمن الرحیم. داسې تاسو معلومه ده دلته د خوست کې یو ملي نندارتون رامنځته د تور الماس تر نامه لاندې. په دغه نندارتون کې د شیخ زاید پوهنتون د برق څانګې، د سیول څانګې او د مهندسۍ څانګې مختلف موډلونه راوړي دي او دغه موږ نندارې ته وړاندې کوو. چې په دغه موډلونو کې موږ هم یو د برق څانګې موډل راوړی ده چې خپله د برق هغه یو سیستم چې دا له دریو برخو څخه تشکیل ده، چې یو یې تولیدي ده، انتقالي ده او توزیعي ده. چې موږ په دغه موډل کې د انتقالي او د توزیعي بخش خپل موډل هم راوړی ده او خپله دلته خپلو سیالانو ته موږ دلته ورښیو چې دغه موډل کې موږ دوه ډوله ترانسفارمر یې کارولي دي. یو سټیپ اپ ترانسفارمر یا لوړونکی ترانسفارمر دی او بل سټیپ ډاون ترانسفارمر یا ټیټونکي ترانسفارمرونه دي چې دغه موږ کاروو په دې خاطر باندې چې موږ ولټاژ سطحه په نورمال ډول خپل مصرف کوونکو ته ورسیږي. دغه نندارتون هدف دغه ده چې خلکو ته ورښیي چې موږ افغانستان هم دغه سطحې ته رسېدلی ده چې داسې یو انجینر لري چې کولی شي د یو پروژې د یو هغه ډیزاین وکړي. اکثریته په نورو هغه کې موږ سره د توزیعي بخش کو یا د شبکو یا نیټورک کې موږ ته به خارجیانو ډیزاینونه کول. خوشبختانه نن موږ د استادانو او د خپلو د شیخ زاید پوهنتون د محصلینو په هڅه او کوښښ سره موږ نن بریالي سوي یاستو چې داسې نقشې او داسې هغه موږ لیدونکي یاست خلکو ته ورښیو. لیدونکو، زموږ د خپرونې دوام دی او په خپرونه کې دوه ډېر ګلالي او تنکي ځوانان زما ترڅنګ ناست دي. دوی بېلابېل شیان جوړ کړي چې په هغو کې ټانکونه دي او موټرې دي
کاغذ پکې استعمال شوی دی د ډایناموګانې پکې استعمال شوی دی او د ترڅنګ د اوبو سمرسیبل دی د اوبو د سمرسیبل ترڅنګ دا څه دی نوم یې نه راځي چې مندوڼي ښه د دې ځوانانو پوښتنې کول لومړی کې تاسو ته ښه راغلاست ستړی مه شئ خیر است مننه خوشحاله اوسئ تم ستړی مه شئ تاسو سره خو مایک شته خو دې ته به زه د خپل مایک تام ستړی مه شئ خوشحاله اوسئ نوم دې څه دی نوم مې یاسین ده یاسین جان او ستاسو نوم څه دی نور احمد نور احمد یاسین جان پیل به له تاسو ښه یاسین جان پیل به له تاسو وکړو څه مو جوړ کړي دي لیدونکو ته څه وایي دغه مو چې دی کرنګ مې جوړ کړی دی ام بي مې جوړ کړی دی مندوڼي مې جوړ کړی کولار دی ډمټرک دی یو ستره زنګیا د سمرسیبل دی دا مې جوړ کړی دا ټول تا جوړ کړي که ده هم همکاري کړې ده دا مو جوړ کړی او ده بیا هغه نور شیان جوړ کړی دی تا څه جوړ کړي دي ما هم یو کشتۍ مې جوړه کړې ده مرسیبل هم دی ټانک دی کرنګ دی توپ دی او بلډوزر دی دې باندې تقریبا څومره مصارف درنه راغلي دي او چا داسې همکاري کړې ده مصارف خو زموږ مصارف نه دی راغلی خو همکاري زموږ د نشې مدیر نقیب الله نظیر سره کړې ډېر ښه نو دا وسایل اوس حرکات کولی شي مزل کولی شي څه پکې ډېر قیمتي کوم یو دی قیمتي یعنی کشتیم ده او کرنګ هم دی څه داسې خوبیانې لري یا څه ځانګړنې لري دا یعنی کرنګ چې دی کنه شای جګویم یوې خوا بلې خواته یې وړیم ټیټوي یم او ټانک چې دی یوې خوا بلې خواته دغه پاس ملي چې دی دغه هم ګټ کېږي او شاته مخ ته ځي کشتي چې دی دغه بیا په اوبو کې مخ ته شاته یو بل طرف ته کټ کېږي په ریموټ باندې صحیح ډېر ښه یاسین جان ته به راته ووایې که داسې امکانات پیدا کېږي امکانات برابرېږي څه داسې وړاندې ستر فکر لرئ که څنګه که چېرته وسایل پیدا شي چې که دا مو وړه شیان جوړ کړي نو موږ کولی شو چې لوی شیان هم جوړ کړو د برمه ده بټري ختم شوی ده خو د خیر بوتل کتشنی چې پټکې د کنډیشن ده بیا هم هرکلی لیدونکو زموږ د خپرونې دوام دی او له یو بل ځوان سره به هم خبرې اترې وکړو کوم تولیدات لري او څومره راضي دی د دې نندارتون نه ځکه دا یو داسې څه دي چې په ډېره لنډه موده کې په ډېر لنډ وخت کې کولی شي خپل تولیدات ډېرو بې شمېره خلکو ته وښایي ستړی مه شئ ورور په خیر تاسو ته ښه راغلاست مننه لومړی د نندارتون په هکله یو څو تاسو سره هغه څه شریک کړم چې نندارتون د جوړولو ارزښت په اقتصاد کې او په صنعت کې څومره رول لري د نندارتون جوړول داسې یو په دې سره د خلکو پام ځان ته اړول دي د مشتریانو جلبول دي نندارې ته یو ښه شی ښودل دي یعنی په دې سره مشتریان کولی شي چې دوی سره وړاندیزونه د دوی ته یو ښه مشورې ورکړي هغه نیمګړتیاوې چې دوی په تولید کې لري باید هغه دې سره پوره کېږي او موږ الحمدلله د نندارتون په دې جوړولو سره ډېر خوشحاله یو خو موږ وایو چې نه نندارتون که چیرې کې په کال کې موږ جوړ نه کړو موږ باید نندارتون په 4 برخو ویشو روزمره نندارتون اونیز نندارتون ماهانه نندارتون کلنی نندارتون یعنی روزانه نندارتون نه باید د ښار خلک لیدنه وکړي هغه څوک چې ښار ته راځي او اونیز نندارتون په هغې کې د ولسوالۍ خلک لیدنه وکړي چې هغه په لرې پراتو ولسوالۍ کې دې راشي او د دې هغه څه چې خوښېږي نوی پروډکټ خلک وړاندې کوي مارکیټ ته او د ماهانه نندارتون نه باید ولایتونو خلکو لیدنه وکړي او کلنی نندارتون نه باید د افغانستان داخلي او بهرني مشتریان هم راشي میلمانه راشي د دې نندارتون لیدنه وکړي خو که د دې لپاره خلکو ته فکر وکړي پیدا شي چې دا دغه د روزانه یا اونیز یا ماهانه نندارتون یا کلنی نندارتون جوړول د خلکو لپاره ګران پریوزي او چې دا موږ نشو کولی نو دې لپاره باید یو ځانګړی مارکیټ ورکړل شي د دې لپاره روزانه نندارتون جوړېدای شي او بل د دې ګټې هم دولت ته رسیږي هم د فابریکو
یو ښه حمایه کیږي. ډېر ښه. د خپلو تولیداتو په اړه راته وایه، دلته کوم تولیدات لري او دا د کابل نه تاسو تولیدوئ، دلته کوم داسې مارکیټ فابریکه لرئ، څومره خلک در سره مصروف دي؟ مننه. زمونږ فابریکه په خوست کې ده، تقریبا یو 14 کاله کېږي چې موږ دلته کار کوو. موږ سره دغه په مستقیم ډول 40-50 نه پورې کار کوي، خو دغه کارمندان متغیر غوندې دي. کله چې زمونږ تولید یا اډرونه زیات وي موږ د دې سره کارمندان هم زیاتېږي، کله زمونږ مارکیټ ښه وي کارمندان زیاتو، او که مارکیټ ښه نه وي بیا کارمندان لږ کمیږي. خو موږ سره په مستقیم ډول 40-50 پورې کارګر کار کوي، یعنې 40-50 کورنۍ زموږ سره مصروف دي، او دا په مستقیم ډول او غیر مستقیم ډول تقریبا زموږ سره تر 200 پورې رسیږي چې هغه له موږ سره کار کوي. د تولیداتو یادونه مو ونه کړه، البته موږ به یې په شاټونو کې واخلو، خو که په خپله لیدونکو ته ووایئ. ډېره مننه. وبخښئ، موږ سره د ریمورچل په نوم تولیدات دي، او په دې سره انګوردانه ده، کاجو ده، او همدا قسم نور ډېر تولیدات موږ لرو چې دغه موږ مارکیټ ته وړاندې کوو، او اوس الحمدلله بازار ښه کېږي. او که چیرې کې دولت حمایه له دوی سره شفقت وي، په ځینو شیانو کې کمښت راشي، لکه فرض مثال په مالیاتو کې کمښت راشي، موږ یو 0% بررسي لرو کلنۍ، هغه 0% که چیرې دغه 2% ته راټیټه شي د نورو سره یو شان دي شي، نو لرې نه ده چې زموږ پانګوال به لا زیات شي، او په مالیاتو کې باید موږ سره ډېر هغه څه کم شي چې تر څو دغه زموږ صنعت په پښو ودرېږي. ډېره مننه، خوشحاله. لیدونکو، زموږ سره په خپرونه کې د دې نندارتون دایروونکی یا جوړونکی دی چې له ده سره به لنډې خبرې اترې ولرو د دې نندارتون په ګټو باندې، د دې نندارتون په جوړښت باندې. هیله دا ده چې ومزغمئ. ستړی مه شئ ورور، خپرونه کې ښه راغلاست درته وایم. ژوندی اوسئ، ډېر خوشحاله شوم چې تاسو سره یو. خوشحاله اوسئ. نن په خوست کې یو، دا ډېر د ویاړ خبره ده. کور ودان د ګنجینه یا د تور الماس نوم ورکړی، پیل به یې له نوم وکړو، څنګه مو داسې یو نوم انتخاب دی؟ ولا ګر چې افغانستان ټول د ګنجو ډک دی، دې خاطر موږ د ګنجینې نوم پکې ایښودی. او هغې تر څنګه تور الماس خو الماس نو دغه موږ تاسې د جلغوزي چې دي دا الماس ارزښت الماس لري، او دا په نړۍ کې ډېرې کمې دي. د یوازینی مملکت چې موږ تاسې خصوصا په دې لوی پکتیا د له خوست نه کې دلته ډېرې دي، دا موږ تاسې د افتخار ځای دی، او دې ته باید موږ تاسې د تور الماس نوم ورته ورکړو. صحیح. تر اوسه مو څومره نندارتونونه جوړ کړي دي، او خوست کې خو ګمان کوم اول ځل دی چې دا نندارتون تاسو راوړی؟ خوست کې تقریبا اول ځل دی. موږ تقریبا د دې څنګه 4 مختلفو ولایتو کې موږ نندارتونونه جوړ کړي دي. اول څنګهني کال کې اول نندارتون زموږ په غزني کې وه، د هغې تر څنګ بامیان کې وه، او اوس په دلته دی. وګورو چې بیا هم دا سفر داسې دوام لري، وګورو چې بیا په کوم ولایت کې به وي. صحیح. په ارزښت باندې که خبرې اترې راته وکړې، څنګه وهڅېدی چې داسې نندارتونونه په لاره باندې واچوئ؟ ولا نن سبا هر بزنس، هر کاروبار، هر هغه دپاره د تبلیغات بخش کې دې ته موږ باید حمایت او تر څو چې هر کار، هر بزنس دپاره موږ خپله حمایت ونه کړو، موږ تاسې خپله ونه ایسو، هغه مخکې نه ځي. او خوشبختانه دغه چانس مخکې به درشي نه، دا نندارتونونه ټول په مرکز کې به کېده، او خوشبختانه نن سبا چې نن ټول په ولایتو کې دا کارونه کېږي، او دا موږ تاسې د ډېر افتخار ځای دی. او دغه پروسه د نندارتونونو او دا ویاړ وزارت تجارت په نندارتون کې د خلکو لیوالتیا څومره ده؟ هغه څوک چې بېلابېل تولیدات لري هغوی پکې خپل تولیدات راوړي،
څومره لیواله دی دوی چې په دې داسې نندارتونونو کې ستاسو تماس ورسره کېږي، ستاسو هغه جریان ورسره کېږي، دوی خپل تولیدات راوړي او دلته نندارې تږدي؟ ولا د خوشبختانه ته وایم چې موږ او تاسې نن سبا تقریبا ایسته په طرف د خودکفایي ځو. خودکفایي مطلب دا چې موږ او تاسې مختلف شرکتونه دي ایسته هر شی وخت نیسي، هر شی سره کېږي ټول شی نه موږ تاسې خودکفایي هلته ځو، د ډېرې کمپنیانې تولیدي موږ تاسې د نورو مملکتونو ګرچې بزنس هغه دی بزنس اصلا سرحد نه لري، ولا چې هر چیرې خپل بزنس کولی شي. خپل موږ د ځای نه یوسو نور مملکتونو ته خپل لکه د اوس موږ وچه میوه جلغوزه لکه داسې نور شیان چې زموږ ځي نور ولایتونو ته لکه قالینې ټول شیان چې ځي موږ تاسې نورو مملکتونو ته ځي همداسې موږ هم ضرورت لرو چې نور مملکتونه دلته راسي، ولې چې زموږ حداقل وړکي مصرفونه چې دي دغه باید موږ تاسې خپله خودکفا واوسېږو او دا موږ تاسو ته ډېر ویاړ ځای دی. داسې څوک چې وي هغوی خپل پروډکټ شو کوي په بدل کې څه داسې امتیازات ورنه اخلي او که نه دوی په خپله خوښه راځي؟ نه ډېر خپل په خوښه راځي، ولې څه دی چې امتیازات موږ صرف هغه خدمات چې خپله هغه کوو هغه خدماتو هغه ته نه اخلو، ډېر معمولي شی دی، ولې چې کوم دغه زمینه چې مساعد کېږي دغه ډېر ارزښت لري. خدمات دومره هغه نه دي، ولې دغه زمینه چې مساعد کېږي تقریبا دا ټول خلک چې راځي د دې نه لیدنه کوي.